بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې د موسمي میوو په رارسېدو سره د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د تیر کال د ژمي سړې هوا په کرنیزو محصولاتو منفي اغیز. د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی له دارالقرآن څخه د 15 تنو حافظانو فراغت غونډه. او د هرات د امنیتي ځواکونو لخوا 4 تنه د نامشروع اړیکو په تور نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. په ورته وخت کې په هرات کې د موسمي میوو په رارسېدلو سره د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د تیر کال د ژمي سړې هوا په کرنیزو محصولاتو منفي اغیز کړی دی. د دوی په خبره سږ کال د انګورو، انځرو او شفتالو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم سوي دي. یو شمېر کروندګر له ښاریانو څخه غوښتنه کوي چې د موسمي میوو او د میوو په اخیستلو او کارولو سره د دوی ملاتړ وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې یو له تازه میوو باغونو څخه دی چې د حاصلاتو فصل یې رارسېدلی دی. یو شمېر بڼوال وایي چې د تیر کال ژمي سړې هوا په دغه ولایت کې د شفتالو، انځر او انګورو په ګډون د یو شمېر میوو په حاصلاتو منفی اغیز کړی دی. ما سال گذشته حدوداً 4 لک نهال تصدیقی یعنی همه سرتیفیکت دار توزیع کردیم برای قوری های ما برای باغدارا توزیع کردن، البته با قیمت بسیار مناسبی. ریاست زراعت ولایت هرات هم ما بسیار همکاری خوب و نزدیکی دارند. ما انواع و اقسام نالهای مثمر، زینتی و گل و بوته بسیار زیاد به هرات داریم. فرمای بسیار خوبی داریم و توزیعات بسیار خوبی برای مردم خوب، برای دهقان خوب، برای مالدار خود داریم. زردالو، سیب هم باز هم مقدار خوبه دیگه. میوه‌جات ها را کلا بعضی همه چیزا را سرما زد، چی گندم و چی دیگه همینا را. یک میوه مو، یک کشت کار مو، یک مقصد گندانه مو، یک خیال مو، این چیزا که صدخانه نباشد هم نگار داشتن نمیشد. دوی د ښاریانو لخوا له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه د استفادې په اړه د ټینګار ترڅنګ په دغه ولایت کې د معیاري سړو خونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. خواست ما از امارات اسلامی اینه همی باری که از پاکستان میایه، از ایران میایه به فصلی و اگر میوه، اگر ترکری، اگر هر چی هسته، اگر یک هماهنگی خود دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پاکستان داشته باشم به مو شکل که میوه یا ترکری از اونا صادر میشه به اینجا میایه، از ما و شما هم اگر بره این کار خوبه میشه. میوه دیگه از قبیل شفتالو، زردالو، الوبالو، الوگلاس، هر نوع میوه از 10-15 میوه بیامده باست. فروشات نسبت به سالهای قبلی کمک که بازار خرابتر است. خوب انشالله گزاره میشه. اگر بتونن که سر راه محصولات خارجی رو نگه دارن که به داخل کشور نشه، این خود از این کسی یک راه تقویه همه باغدار و همه دهقان میشه. به خاطر از اینکه ما اگر گندم وقتی که از خارج میاد به داخل، حاصل ما کسب به زمین میخوره. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي په هرات کې بڼوالو د سوداګریزو باغونو په جوړولو پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د تازه میوې له پلوه پر ځان بسیا سي. هرات نظر به اقلیم مناسبی که دارین، نسبت به آب و هوای خوبی که دارین و روی هم رفته باغدارای عزیز ما که بسیار به شکل تکنیکی و به اصطلاح به شکل اصلی باغای خوبی ساختن و میوه با کیفیت و بازار عرضه شده. فکر کنم که بسیار به قیمت مناسب خوبی هم هست. بیاین هم هموطنان بعد از پیداوار خود ما و شما استفاده کنید. دنیا یا کشورهایی که به حساب اونا بالاخره پیشرفت کردن دلیل چی بوده که اونا از تولیدات و پیداوار خود استفاده کردن. دغه مسؤلان اوس هم په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره د لازمو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کوي.
د یادونې وړ ده چې په هرات کې د ونو زیاتره میوې زردالو، بادامو، شفتالو، انځر، ګیلاس او مڼې دي. د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی له دارالقرآن څخه د قرآن عظیم شان نږدې 15 تنو حافظانو د فراغت مراسم ترسره شول. د قرآن کریم په دغه ستره غونډه کې چې د ګذرې ولسوالۍ په تالاس کلي کې جوړه سوې وه په سلګونو دیني عالمانو او د ټولنې د بېلابېلو طبقو کسانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې ویناوال او دیني عالمان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان د دیني علم زده کړې ته وهڅوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د ګذرې ولسوالۍ د تالاس په کلي کې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی له دارالقرآن څخه د شاوخوا 15 تنو د قرآن عظیم شان حافظانو د فراغت لومړۍ دوره. د قرآن عظیم شان په دغه غونډه کې ګڼ شمېر دیني عالمانو، مسؤلانو او د ټولنې بېلابېلو برخو ګډون کړی و. د پروګرام د تنظیمونکو په وینا د امام ابو حنیفه دارالقرآن و دارالعلوم ته ارتقا ورکړل سوې ده. امروز محفل دستاربندی شاگردان دارالقرآن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین مراسم افتتاحیه دارالعلوم عالی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که انشاءالله امروز دارالعلوم انشاءالله افتتاح شد. از او قبل دارالقرآن بود، از این بعد انشاءالله تعالی دارالعلوم افتتاح میشه. پیام انشاءالله تعالی ای دارم که همیشه عزیزا و بزرگوارا همکاری همه جانبه با علما، با بزرگوارا، با کسایی که با این برنامه ها انشاءالله دایر میکنن همکاری همه جانبه داشته باشن. د دغې غونډې ویناوالو د دغه شان پروګرامونو د پیل د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې دارالفاظ په جوړولو سره د ځوانانو ته د دیني علومو د زده کړې زمینه برابر سي. از بارگاه ایزد منان تمنا دارم که به شما مردم قریه تلاس، مردم اطرافشون، به تمام مردم افغانستان توفیقات بیشتری بده که مدارس دینی را، دارالحفاظه ها را، دارالقرآن ها را، دارالتجوید ها را بیشتر رونق بدیم. عزیزان من انشاءالله که رونق پیدا کرده در هر منطقه مدارس هستند، مساجد ها از طلبه دین و قاری های قرآن مملو هستند، از زحمت شما هستند. پس الله میخواهیم توفیقات بیشتر را الله به من و شما عنایت بفرماید. رب العالمین قبول و منظور بگرداند زحمات این عزیزانی که در این محفل کشیدند. اللهم تعالی بر عزیزانی که امروز فارغ میشن توفیق اخلاص و عمل بده. و به عنوان آخرین پیام محمد رسول الله میفرمایند که خداوند به وسیله همین قرآن ملت را، قوم را، گروه را، انسان را بلند میکنه. او کسی که به قرآن ایمان بیاره، عمل بکنه و بالآخرت درست قرآن را بدانه و به توسط همین قرآن کسی که ایمان نیاره، عمل نکنه، ملت را و گروه را پروردگار ذلیل میکنه و به زمین میزنه. د دې ترڅنګ یو شمېر قاریان چې په دې پروګرام کې د فضیلت پګړۍ تړلې ټینګار کوي چې په دې موده کې له زده کړې څخه په ټولنه کې ګټه پورته کوي. په ورته وخت کې د قرآن عظیم شان دغه شمېر قاریانو د دغه سپېڅلي کلام له بشپړ حفظ کولو وروسته همدارنګه غونډې جوړې کړې دي او په دې وروستیو کې د دا ډول پروګرامونو تر بل هر وخت ډېر رنګین سوي دي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د نامشروع اړیکو په تور 4 تنه ونیول شول. د هرات د 5مې امنیتي حوزې د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دغې حوزې له مربوطاتو څخه د نامشروع اړیکو په تور د 2 ښځو او 2 نارینهو په ګډون 4 تنه ونیول. دغه راز د دې دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یکشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 18 تیتای 19، غوریان لمر 11 درجه 20 تیتای 21، کروخ لمر 11 درجه 20 تیتای 12 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 14 تیتای 19. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې د موسمي میوو په رارسېدو سره د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د تیر کال د ژمي سړې هوا په کرنیزو محصولاتو منفي اغیز.
د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی له دارالقرآن څخه د 15 تنو حافظانو فراغت غونډه، او د هرات د امنیتي ځواکونو لخوا 4 تنه د نامشروع اړیکو په تور نیول کېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدو شم ته راسپارم.